قیصر روم د روم بادشاہ ابو سفیان مسلمان نو دے تلو روم دا بادشاہ سره ملاقات وشو بادشاہ تی تپوسو کو چې د استاسو په وطن کې محمد صلی الله علیه وسلم چې دعوت پیغمبرای کړی ته دا څنګه سړی دی ابو سفیان ورته وویل چې صاحبہ دا داسې سړی دی چې زما په مخ کې وړوکی لوی شو د بچپن نواله تر ننه پورې د چرې دروغ نه دی ویلی دا اوس د روم د بادشاہ په مخ کې د ابو سفیان تقریر دی او ابو سفیان کټر کافر دی داسې سړی دی داسې سړی دی چې مسلمانانو لای په یو جنگ کې شکست ورکړه نو आवाज یې وکړ چې اعلو هبل اعلو هبل هبل د اهل مکه او د یو غټ خدای نامه وه هبل نامه نو دی ابو سفیان आवाज وکړ چې اعلو هبل او هبل خدایا خوشحال شه مسلمانانو لم شکست رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او توکت چې ورکړي جواب دی ابو سفیان وې صاحب څه جواب ورکړي وی جواب ورکی چې الله اعلا و اجل دخو اعلو هبل تاسو جواب ورکی چې الله اعلا و اجل خدای اعلا و خدای د لوی شان او د لوی جلال او د لوی جمال مالک دی هبل څه شی دی ابو سفیان بیا आवाज وکړ صحابه وته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی ابو سفیان وی چې لنا العزا ولا عزا لكم لنا العزا ولا عزا لكم اے د پیغمبر مرګرو که هبل څه شی نه دی لنا العزا ولا عزا لكم زمون عزا خدای مشتا او ستاسو عزا خدای نشتا صحابه ته وی پیغمبر وی ورکي جواب ورته وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم ابو سفیان الله مولانا ولا مولا لكم زمون الله مددگار دی استاسو الله مددگار دا هغه سره دا ابو چې مسلمانانو له شکست باندې د یو عظیمه خوشحالي دا ابو سفیان اوس د قیصر روم په مخ کې لګیا دی چا زمون په ملک چې کوم پیغمبر دی صاحب زما مخ کې وړو کې لوی شوی دی او په خپل زندګۍ کې چرې دروغ نه دی او دا لا سکے بادشاہ ته وایي چې په مکه معظمه کې د ډېر صدق او د ډېر دیانت او د ډېر ایماندارۍ د وجې اهل مکه ورته امین وایي امین معنا امانتدار چې چا په زندګۍ کې امانت خیانت کړي نه هغه ته امین نو قیصر روم ته وایي چې هغه د دومره لوی صفت مالک دی چې د ډېر صدق او دیانت او د ایماندارۍ د وجې اهل مکه ورته امین وي بیا ته قیصر روم تپوس کوي چې په دې مې پوه کا چې ستاسو د ملک دا پیغمبر چې دی د مرګري کم کسان دي مرګري وی صاحبہ مرګري ټول د خدای سپیره او د خدای غریبا سرمایدار او مالدار سړی د په مرګرو کې اډو شتن خدای دا کم سرمایدار چې د په مرګرتیا کې راشي او د مجلس تهرانه نوزي نو هغه څه چلو کې ما سلطنت بکو چه جانان فروخته ما سلطنت بکو چه جانان فروخته مور حقیر راب سلیمان فروخته خدای دا کمالدار سړی د په مجلس کې راشي نو ټوله بادشاہي چې داغه په د باندې قربان او ملنګ د دوه پای قیصر روم ورته وی چې ابو سفیانا کاش چې زپ مکه کې وې نو دی پیغمبر چې په کوم او بوخ پی وینځلې هغه او به ما په سترګو کې اچوي اندازه وکړه د روم بادشاہ دې هم کافر دی ابو سفیان تله دې دام کافر دی
یو کافر د سردار کونین متعلق څه تقریر کوي او د روم بادشاہ څه تصدیق ورته وی ابو سفیان د پیغمبرای دلایل خطول دي او د پیغمبرای لوی دلیل دا ده چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري چره سرمایدار کروڑپتیان او لکپتیان نه دا مرګري چې دوهای تناس ملنګانی دا د پیغمبرای ډیر لوی دلیل کاش چې زه په مکه کې وې نو د خپو د اوبو وینځل اوبو به ما پسترګو کې اچو زما عزیزان خبره ده د پیغمبر په صدق چې پیغمبر د دې شان انسانو چې کافر وبم منلا چې دا پیغمبر کافر وبم منلا او عزیزانو واقعات د کافرو په مخ کې داسې شوي چې هغه مجبور چې دا به ویل چې دا پیغمبر لکه ګوره د معراج په سحر کوم شپه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره خبرې شوې هغه سحر ابو جهل خو ډېر لوی ظالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر خندا وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر شته پیغمبر ورته چاو بیگا ز بیت المقدس ته تلو د 1,24,000 پیغمبرانو امامت می کړي داغه نه چوزګار شوم بیا اسمان ته تلم او خدای سره میراث بنیاد شه ابو جهل ورته وی چې دا څه بیگا اسمان ته تللی بیت المقدس ته تللی ویلاو ودا به د بل چا په مخ کې مو وای چې زه بیگا بیت المقدس ته تلم یا په یو شپه کې لاړې اورالي او اسمانونو تم یو شپه کې ولاړې والی دا زما عقل چرته مې د بل چا په مخ کې مو وای سردار کونین وی چې دا خود محبوب مهرباني ده کدا ټول کائنات را جمع کې ما سره محبوب چې بیگا کې ما مهرباني کړی دا غي مخ کې به وایم پمنډ لاړو ابو جهل ابو بکر صدیق ته وړ کې دا خیال وکړو چې ابو بکر صدیق خود د ډېر شیدای دی کمه ورته وي چې یار دی وای چې بیگا ز اسمان ته تلم په ټکی به توبه وباسي چې ورغه ابو بکر څکار کول ورته چې ابو بکر راشه کنن د یار خبره واوري دي نن خو څنوري غټي وډي وای وې څه وای وې نور کله به وی چې مال د اسمان نه خبرونه راځي او نن وای چې زبېګا په خپل اسمان ته تلو نو ابو بکر دا به تومني ابو بکر صدیق رضی الله تعالی الله اورته ابو جهل رښتیا ما یار ویل چې زبېګا اسمان ته تلو ابو جهل ورته زما دي پلات او منات قسمی لات او منات هم د مکه لوی خدایانو نه دی پلات او منات می دي قسمی چې ستا یار اوس ما ته وی چې زبېګا اسمان ته ابو بکر صدیق سر اوچت کو ابو جهل زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی نو بالکل ټیک ویلی ولی چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کای بیگا په خپل اسمان ته غوښته نو دا څه د تعجب خبره ده د اسمان والا چې د سره داسې تعلق او رابطه ده چې جبرئیل غوندې فرشته د په خدمت کې مقرر کړی ده او دل لارې صفا کوي نو کدای بیگا په خپل اسمان ته بوتلې دا څه د تعجب خبره دا ول پتا داسې جادو نه دی شوی چې بل خبره پتا اثر واپس را کانی لاس کې نیولې اسی ما دې پورې درته وی چې واقعات بدا سي کېده چې کافر به مجبور شو دغه جواب به بیان شو معجزه د پیغمبر وای دیتا چې خصم معنا دشمن مجبور شي او دغه جواب نشي لاس کې کانی راغ ورته وی چې څنګه اندر کفے بو جہل بو گفت
گفت ای احمد بگو تا چیست زود و زما د لاس کې څه دي بیا ورته گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته رسولی نو آیا چې زما د لاس کې څه دي تعالی چې د زمکه او اسمانونو خبرونه راځي دا لن خبره کواوس اسمانم ډیر لري دی او زمکه هم ډیر لري لن پیغمبر ورته مسکه شو وې زه وایم چې ستا د لاس کې څه دي او کنه دا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وو یو خدا چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي یو دا چې ستا لاس کې څه دي چې دا په خپل आवाज وکي چې زدا شیما په کوم بده صلا راشي ابو جهل ورته وی چې زما لاس کې څه دي نشي ویلې دی وای پیغمبر و نام دی به وای په یو ګوته دا ابو جهل لاس ته اشاره وکړه په یو ګوته چې اشاره وکړه د لاس دننه आवाज راغی لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صف لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صف پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ابو جہل پلاس کی مون کانی یو دم رہیو کانی دزمکی وشتا یہ پدین جادو چلا بل څه جواب دا ابو جہل سره دے عزیز بیا د کعبه په خوا کې ولاړ باس شورو پیغمبر ته وی بل خبره کوم ته چې وای چې زبېګا بیت المقدس ته تلو نو بیت المقدس خو تا په عمر کې لیدل هم نه ده وای د بیت المقدس څو دروازې دي دا بیت المقدس چې نن د يهودو په قبضه کې دا بیت المقدس چې نن پکې ورونه لګي دا بیت المقدس چې د امریکې په وسلو د امریکې په امداد د بیت المقدس به حرمتياني کی یهود لا امداد څوک ورک ابله خبره ده چې امریکا زمونږ ماما ده بد نه شوې امریکا زمونږ ماما ده ځکه چې ښه بنینو نه راسته چینجن غنم راسته کنه جی پیسې راسته زمونږ دوست ملک ده نن اسرائیل ته امداد څوک ورکي او د عربو بیړه چې پرون بیا په بیروت کې اور بل ده او په لبنان کې بیا اور بل دی د عربو بیړه په اسرائیلو چا تبا کړه خوشحال کړي مونږ مليان مولاله چا 15 روپے مسقات کې ورکه ورار ار دلخته او غزي چې زمړې مړې ول دي ته وې دی لوټ ته وګورئ په خوا به دا لوټ چې اوسم نه لوټ چې دسه کړکیږي کنه کړک دی لوټ ته وګورئ دا ته مړې وې نو دوی وای چې هر سره وای چې د دې دوستي مې د غنمو ته خو اورایو دی بنینونو ته بنینونو تارا باندې 40 روپے خرچ په 50 روپے دا اسخا د امریکای دا پوته دا د خلکو ضروري دام په 50 روپے چا په کې استری کړی دي په دغه کې هم د باړه کې هم خرڅي ځکه چې استری په وای نو بالکل ته خو کمقل تا بنینونه چلی دي تا ګورګابای چلی دي دا خو یا رب چې حکمت اس کې نا کسان شدن به حکومت پاکستان هم باب وا شدن پیسو د برکت موټرم راغې او لارې راغلې او بنگلې راغلې او صاحبہ د روټای په خوراک نه پوي دي پوزا بده په لستونی داسې به پوزي پاکولې اوس په بنینونو څه پیژنې وې دا دغه بنیند سن مایکل ته پوښتنه ته سن مایکل څه پیژنې د غړې زویا د کباړي په 1500 واغستو انا خراب بچیا دا زوړ دی تاسو پوښتنه نو دا په 1500 هم د امریکای را لګل خیرات بیا په موږ په 1500 خرڅ شوی دی نو عرض میں داو چې دا بیت المقدس چې نن د امریکای د يهود څه شي
یهود په وړو کې مالګه نه ده، مالګه. مونږ سره چې څه کوي امریکا یې کوي. من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرده آشنا کرد. ما څه کار دی چې د بل چا د لاسه جاړم، وای ما سره چې څه کوي خپل اشنا یې را سره. نن د پیغمبر قوم چې یهود ټکای لګیا دی، دا د امریکې د لاس. امریکا هغه رذیل او پلیت ملک دی چې په بنگال جګړه وه او بنگال کټ کېده او 1 لک فوج د پاکستان پکې پروتو او هندوستان سلنډر کولو. امریکې وی 9 نمبر بیړه در روانه ده، 9 نمبر بیړه در روانه ده، 9 نمبر. هغه 9 نمبر بیړه لا را رسیدل نه ده او د بنگال 20 کاله مو شو چې باچهي ځان لا جوړه. ویلی تاسو ته خدای خبر پتم ده کنه ده، مونږ سره روټي خلاصي چې مونږ په دې خبرو پوهیږو. خیال راغی جی د داغه 9 نمبر بیړه د دې ابلیس ملک لا را رسیدل نه وا چې بنگال کټم شو، ځان له حکومت هم جوړ شو، د انډیا فوجونه هم پکې رانه نه وته او اندرا پکې ځان لا تخت پوشي موکړه او د داغه بیړه بل را رسی. دا هغه ابلیس ملک. نن روس ولی بمباری د پاکستان په سرحداتو باندې کوي؟ ولی د دې شیطان نه. تاسو پوه شئ مونږ څه ګناه کړی؟ بین الاقوامي قانون دی چې یو ملک حالات خرابي بل ملک به د هغې ځای خلقو له پناه ورکوي. د افغان مهاجرو لکه دې ملک پناه ورکړې ده، د هغې سزا دا نه ده چې د روس جازونه دې راځي او د دې ملک په سرحداتو دې بمبارۍ کوي او بې ګناه ښځې او ماشومان دې پکې وجي. 100 نه زیات کسان پکې مړه دي. ورشي د ډیرو په هسپتال کې، خیبر هسپتال کې د چا خپې نشته، د چا لاسونه نشته، چا سترګې نشته، د چا کوپړی الوتې ده. یو 100 نه زیات کسان. زما عزیزانو عرض مې داو چې دا 2 طاقته دي په دنیا کې، یو روس دی او یو امریکا ده. زمونږ یو سرم زور نه رسی سوا د دې نه چې الله دې دا دواړه د صفحه هستی نه میټاو. دا دواړه د خدای تبا کی. دوی دا نه غواړي چې په دې دنیا کې د بل چا حکومتي یا د بل چا د ملکی یا بل څوک د ځان ته. البته تاسو په دې ملک اخر دومره پوهیږئ. په پاکستان کې وګوره دا پخوانی نوابای چې نواب سړی په دا چرته گواره کولا چې زما په ملک دی بل څوک هم ځان ته وایي چې زه. دا د سوات باچهي وا، د دیر نوابي وا، د چترال وا، عام دربند وغیرہ وغیرہ. دې نوابانو به په مړه خېټه روټای ته څوک نه پرې خو چې نه کده سره دولت راشي ما نوابای ته خطر پیخي. خیال راغی جی داغه نوابان دی، یو نواب روس دی او یو نواب امریکا دی. دوی چرته بل څوک گواره کوي یا دا گواره کوي چې د سعودي عرب نه چې تیل په سوال غواړم او چې لګه مې ورانه راشي سعودي عرب د اعلانو کې چې زه به کوي ټول کوي والو زوما اور به ورته کما. دا تریټونه دي ما ته راکوي. آخر الامر به دوی حالات داسې جوړوي او دا د دوی سکیم دی. په دې مونږ پوهیږو نه او نه پې تاسو پوهیږئ. دا د دې سکیم دی چې په دې ملک کې بس هم دا 2 طاقتي تیل دیم دوی سره ای، ملک دیم دوی سره ای، رعایا دیم دوی سره ای، اول نال دې دغه 2 ملک. په دې خبره پوهیږئ؟ دا تا ګواره کولی نشي. الکفر كلهم ملة واحده. ټول کفر یو دین دی، یو مذهب دی. کافر سړی چرې د مسلمان دوست کېدی چر او بیا انګریز هغه پلیت قوم، هغه رذیل قوم، د دوی د لاسه خو زمونږ بیړۍ غرق دي. نن په پاکستان کې وګوره چې څومره مذهبي فرقه وارانه فسادونه دي، څومره اختلافي جنجالونه دي. دا ټول پیرنګیانو جوړ کړي. دا د پیرنګیانو سازش په هر شکل کې خپل جنټان را پریخي او دا تمام فساد چې په ملک کې تاسو وګورئ دا پیرنګیانو ای په خپل مشن کې کامیاب شو. هر سړی له په خپل ځای کې شکرانه رسیدا، هر چاله به لنګر ته رسیدا، چاله به محراب ته رسیدا. جی دسم شي یو ایجنټ په دې پیښور زما د سترګو د وړاندې
په جنگ عظیم کې علما را جمع کړل. علما وراشي زما پلار مړ دی هغه پسې مې ختم کړي. وایي په خبره پلار مې مړ دی هغه پسې مې ختم کړ. مولیان خو ساده و غیراله چې څو وخت دعا کوله کیمرامین ورته کېنولې فوټو ویستو چې فوټو ویستو هغه وخت کې انګريز ډیپټي کمشنر هغه فوټو یوړو ډیپټي کمشنر ته ورکو چې دا مستاسو د پاره دعا وکړه چې الله انګريزان کامیاب کړي. وګوره دا ټول علما لاسونه اوچت کړي دی او دعا کوي. انګريز ولا پیسې مې سیو زما د سترګو د وړاندې هغه سړی بیا لیونی شو. و مولا لیونی شو او داسې لیونی شو چې په لاره بتلو غلو متیازې به په لینګو بیاده او د هغې نه هغه مړ شو. زما عزیزانو کم کرتوتونه دي چې مونږ نه دي کړي د دنیا د مفاد دپاره او د دنیا د لالچ دپاره. انګریز دپاره مونږ دا کارونه کړي. علما هم راجمع کړي او په دعام کړي فوټو م وروړی چې دا تاسو دپاره مې دعا او بانه دا کړی چې راشي پلار پسې مې خیرات کړی دی دعا ورته. زما عزیزانو عرض مې دا د خپلو سترګو چې شمدید قصه درته کوم. دا بیا لیونی شو غول متیازې به په خپو بیده او د هغې نه هغه مردار شو. دا د انګریز سازش شو په رنګ د ملکنډ غزا کې د انګریز سازش کم کردار ادا کړ. د ترمزو د حاجي صاحب په غزا کې مومندو باندې چې وا په هغې کې انګریزانو زمونږ خلکو په لاس کم کردارونه ادا کړ. ترمزو حاجي صاحب یو انتهایی مجاهد انسان ډېر لوی مجاهد. هغه تاریخ درته نه بیانوم خو هغه سره یو طالب په دې غزا د مومندو غزا کې شهید شوی. شپږ میاشتې پس ورپسې کلیوال راله چې وباسي یې کلي ته وي صاحب ورته وایي مه وباسئ ګوره وایي نه وباسو یې چې ورغلي چې قبر یې پرانیستی دی او تختې را لرې کړې په سود به یې خلکو له پیسې ورکولې. خلکو ورته سود مه کوه بیړه دې غرقه شه غرقه به شه ایمان به درنه لاړ شي. هغې به ورته په اپریدی ژبه کې وي چې ایمان خری ورې که اپریدي در کې ناست دی هغې پې پوهېږي ایمان خری ورې خو ارمان د دنیا ګی ایمان خری ورې معنی خروارونه بارونه ایمان ویلې بارونه ډیری خو ارمان د دنیا ګی. پیسو خبره کوه ایمان ډیری دی. زمونږ مالک کې یو اجی پاگل به ورته مونږ ویل مونځ یې نه کوله. ما ورته ویل چې इनको माल जालिम नमाज पढ़ो मुल्ला जनाजा न पढ़सिया मां तो वही चे तेरे यार मुल्ला 2 रुपए दे टट्टू मां तेरे यार मुल्ला 2 रुपए दे टट्टू 2 रुपए दे सांस वल्ला मेरे 3 जनाजे पढ़ चुका. खबर है दरोग न दा करी वल्ला चे शल खुदे हुक्म चडेर में तंग को न मां तो वही चोए गल सुन अले वने बोंदे गल सुन मामला जनाजे दा नहींगा मामला अल्लाह दे नाल मुलाकात. तनु किसने खुदा दा एटकलरक ते बाबू बढ़ाया है कि तू मेरा रिकॉर्ड बढ़ा से तो अल्लाह मनु पेश करशी. तू अपनी जान दा गम कर. खुदा दी कसमें तेरे 8 लखा मुल्ला दोजख जासन ते 8.5 लखा लफंगे जन्नत जासन. चर्स बहम सोच रहा है कि खबर टिक गई रायात से और तारीखी खबर है द दिली पर गदर के चर्सियान नास चर्स की लगे दागा चर्सियान यादों दा जमुंग जमाने चर्सियान सब बेगैरत दी ऐसे ना जे ताजू के सब चर्सिना सी जागा ने मुंगम बसते आराम के नहीं हुआ भाई में लेवाना पर तुर्जमी बाटी गणवाड़ी पाकिस्तान चर्सियान दरते नहीं यादों दा दिली द गदर चर्सियान यो अंग्रेज मंडी वाले हो उलमा बे निवला वाला लोल बे द खिंजीर पर सरमन के बेदागी लाश दा दिली गदर यो अंग्रेज ना बटवा प्रेवा आद चर्सियान मशर चर्सिनास तो गजल वही लग गया बटवा उचता को दे पतुन ला दे सात पस अंग्रेज आगे उतर गिरजी दौरता बटवा दा से रोइस आगे चिवागस्ता दते 100 रुपए वर्को वेल नाल 200 300 500 वेल नालम
نو انګريز لا دا نور واړه چرسيان ورته چې خدای دې خونه ورانه کړي چې تا نه غستې خو موږ لا بدرا کړی دا چرسي ورته وایي چې خبره دا نه وا خبره دا وا چې د قیامت پر ورځ به خدای ته دا ټوله دنیا پیش کیږي پیغمبران بم پیشي او موږ بم پیشي د دوی پیغمبر د عیسی علی السلام او زموږ پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دوی پیغمبر عیسی علی السلام براشي زما په پیغمبر به داوو چې ستا امتی زما د امتی نه رشوت اخسته بټوای چې ومنتا نو پر رشوت ولا ورکا نو زه په خپل پیغمبر په 1500 روپے د عیسائی په مخ کې کچکم والله کې کچک دا د چرسی خبره وای دا ما غوندې ګیرو والا بزرگان به او کوي 1500 روپے در طرف دي سه یا الله اوس کوم خدا سي بزرگان یو چې څوک د زنا اډه کولاو کی او ما لراشي چې دی اډه مې کولاو کړي دا دواره ته یا الله ته کامیاب زبدا تاسو نه کوم چې د څاډه د خان کولاو کړي بیړه د غر کشا هغه ورځ چې چاوي پر امداز کې د ټلویزیون دکان کولاو مليانو په ختم کړ خیال امراغه دي نو ما وی چې د څاډه د کولاو کړي د مونږ هو سه په هغه قماش خلق هغه چرسی به یقیني جنت ته نزي او زه به یقیني دوزخ ته نه زما خبره ده جنت او دوزخ خود ایمان په تقاضا یې ده د ایمان په تقاضا جنت او دوزخ په شکل او روپ د مسلمان جوړولو باندې نه روپ وہی کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلق دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ سو پوری چڑک رابطہ و تعلق د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره نو په ظاهر منظور جبا دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے سجدہ کی دم دا تصوری بڑا کی بڑا اڑا دی دا خدای کوری حرکات سکنات تے طول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان مونږه نو عزیزانو غلیوانی ما ته ټیک وی چې 8.5 لفنگے تو دیکھ سے کہ قطار دے قطار جنت جا رہے تے تیرے ہار ما تبه ملونٹا وی چې ما نه تنگ وړي نو خیر دے خار کې ملوانا ملونٹا مله ملوانه دا ټکی دی یا مونږه پښتنو ورته مولا ګوټه وای کنه مولا ګوټه قبایلو کې ورته ملو وملو دا هم خدای پاک وملو زمونږ د کلی خلق کله راشي دلته نو زمونږ دکان کې وای چې څه شاملو زما مرګري ډېر په غوسه شي چې دا دوی مولانا صاحب نشي ویل ما ورته وی چې خبره ده نه چې د سړی توپ تمه به د انسان نه کېږي نو چې ته پوهېږې چې دا د غوایي بچی غوایه دی نو توس د غویانو نه څه د سړی توپ تقاضا کوي خیر د سړی توپ تقاضا خو به هغه سړی نه کوي چې دی خو وګورئ تاسو په ایمان ووایئ چې انار کې چرې مالټه نه کوي مالټه کې خربوزه نه مرچکی کې لونګ نه ار ونه چې دا چې قدرت څنګه تقسیم کړي دي خپل خپل میوه نیوي ٹھیک ده تاسو وایا چې د اصلي بچي د شریف بچي د دیندار او د نیک بچي چې وی نو داغه د خپل نه با شریف دیندار نیک الفاظ ٹھیک ده د سټمارې زوی د لچرې زوی اوس په وی سی آر باندې د ماینې زوی چې د مور تربیت په وی سی آر شوی د مور تربیت په ټلویزیون شوی داغه د زوی نه بته د شرافت د الفاظو تقاضا کوي شرافت د الفاظو خو به د سړی د زوی نه تقاضا کوي آینده نسل ان شاء الله ز ټول غریبان ګورم
خدای شورو کړی دا په 2 ټیمه سهار او ماښام زلزلو. ملا صاحب نه تپوس وکړي چې دا زلزلې ولې دي. ملا صاحب نه به په تخته ته تپوس کوي زلزلې ولې دي. زه وایم چې خدای پاک دا دومره لوی ډیل ولې دې ملک ته ورکړی، ورانۍ یې ولې نه، او پوټکی یې ولې نه. نن ورشئ دا رذیل قوم، دا د سټمارې زامن هره شپه وګوره د وي سي آر په دوکانونو یې ځای نه ټوله شپه دا میندې او دا خویندې او دا پردي لپنګان او لچګان دا دې غریبانو په کورونو کې کینولي او ورته د وي سي آر کیسټ. تاسو به خدای زلزلې ته تماشا کوا. وہی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. مونږ الحمدللہ تیار ناست که چت لاندې مړه کوي، که په سیلاب موړي، که په لاره ځو دیوال را باندې راغورځوي، الله چې څه را سره کوي مونږ د هغې مستحق. جاړي به دا بنګلو والا، دا جایګیرونو والا، دا بورې بورې ښځې چې دي دغه به جاړي، چای های میخه رانه پاتې شوه، کټی رانه پاتې شوه، سنډا رانه پاتې شو. زمونږ څه دي؟ زمونږ چې څنګه مونږ یو داسې هم ښځې دي وروره، که هغه هلته مړی او زه دلته مړ یم فکر نشته. جړا د دوی ده، د دې لوفرانو، د دې عیاشو. دا بار ملکونو ته چې لاړ شي د دوی لویه تحفه وي سي آر وي. حکومت اعلان کوي بلو پرنټ بند دی، بند دی، بند چې دي په پاکستان کې بند دی. داسې د خپلو شکلونو ته وګورئ، ستاسو بند منلی چا په واده کې ډچې بند دي، واده کې ډچې بند دي. بېګا داسې غړمبار دوه شو چې مال جوړ ملک والوه. واده کې ډچې بند دي، بند دي هلکه هلکه حکومت بند کړي دي، بند دي. واده کې ډچې بند دي، ډچې بند نه دي، د لالا خوښه ده. که چاته وي لاس کې خو چې ډچې بند وي تا ولې کړي دي نو بند، او که لالا خوشحاله بیا کاربینونه پکې چلاوم ډچې کولم. د ملا جلال قسم یاد ده، د ملا صاحب ګیدړ حلال دی که مردار دی؟ مردار دی. زوی دی وایي چې حلال دی، هغه ویشتی دی. ویورېږئ چې کتاب وګورم، کتاب کې رئیس دی چې جتھے میاں نور جمال ګیدړ شجړ سب حلال. نور جمال که ویشتی بیا حلال دی. نو نور جمال خوشحال کا بیا ډمیم ګډه روا دي، ډزې کوم روا دي، بمونه خلاصوم روا دي. او که نور جمال خپاو که د هغه د کاغذ پټاخه خلاصه کم چې نور جمال خپاو دفعه به در باندې لګېدلي. ډجې بند په ملک کې بند شي، زنا بند ده، شراب بند دي، غلا بند ده، جواری بند ده په ملک کې بند. خو ته ماته یو شی وښایه، یو شی لاړم ملک درنه سیلاب یوړو، ستاسو توتان به راټینګ ته به دا ملک راټینګ ملک بیړه تباد زمونږ د لاس. خوشفهمۍ کې مبتلا یو، سبا چې راپورټونه ملاویږي مخکې د بل بیړه تباد. زما عزیزانو عرض مې دا دا زمونږ اعمال دي، زمونږ کردار دی. او تیار اوسئ، خپل ځان ټیک کئ او تیار اوسئ یو ټکي ته چې دا زمونږ ملک دی. الله دې هغه ورځ مونږ ته نه ښیي چې د روس پلیت قدم په دې ملک هم راشي. یو ټکی درته کوم، دا د سرحداتو خلاف ورزۍ دا فال زما خوښ نه دی، دا فال ښه نه دی. 411 دفعه خلاف ورزي د روس وکړه د پاکستان د سرحداتو، 411. نو 411 کرتی مونږ وی چې خیر 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 دې ځکه چې ځان کې څه وینو نه، خو کوم وی چې خیر نه دی نو بیا د دې ځم خیر. او تیار اوسئ، ټنګ سره لرګی او جنګوئ خو چې په بې غیرتۍ مړه نه شي. ټنګ سره لرګی او جنګوئ، خدای دا وخت نه راوړي. که راغی جنت با بوی پاغه سړی حرامي چې چا ګولای په بلا کې خوړلې وه، جنت به د هغه چای چې چا ګولای په سینه کې خوړلې.
نو د ملک او د اسلام د ناموس د خاطره سینے به ورکو. مرگ وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. یو ورځ مونږ به مړه کېږو نه، مونږ به مړه کېږو. چې مړه کېږو نو په بېغیرتۍ دې ولې مړه شو؟ په غیرت به مړه کېږو. نو الله دې دا توفیق نه ورکوي. خو خدای دې امریکا او روس تباه او برباد. مسلمان قوم له چې څومره مشکلات دې پلیتو ملکونو جوړ کړي دي دومره بل چا عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت دلائل اب نورم کیږي. نور جمعو کې اخیری کې یو عرض میں کولو چې د دې جمعات متعلق 13 جمعو کې ما یو اعلان کړ چې د دې محراب شاته یو زنانه ده هغه خپل نیم کور دی جمعات ته وقف کړي. هغه دا وایي چې دا جمعات لوی کړي دا تنګ. زمان اقشا ورته عزیزانو دا ده چې دا جمعات سره هغه کورم شامل شي، دا ټول یو حال شي، پاس په ګیلری جوړ شي او یو ګیلری داسې لاړ شي او داسې لاړ شي او داسې راشي. نو دې کې بیا یو په ډبل ټریبل گنجائش په منځونو پیدا شي. خبره وا دې کې د پیسو ما وی چې زه خو د کټونو اچولو دا کارونه زه نه کوم. بجلیګر مولا جمعه جوړیږي واچو ایماندارو چندا خیال امراغه دا کار نه کوم. هغه کې 50,000 روپے خو زمونږ یو محترم دی هغه تماویلی چې تبه پورا کې امنلی. پرون میں خپل یو بدرې مرګي دا غوښتي ورسره مې خبره وکړه. هغه وی چې دې جمعات کې به میټینګ کوو پکې به فیصله کوو. خو هغه دا وی چې دا جمعې کم خلک چې راځي یو غریبان دي کدی کې داسې خلک وي چې هغه معقوله غوندې چنده ورکولې شي نو هغه منې کوه ما کار خیر دی چې هغه پکې شریک شي. نو کدا سے څوک درکې وي روپے 2 3 لس شل دیرش نه خیال امراغه سلم نه چې د چا د سلو وسیم چې رانږدې نه کوي. خیال امراغه دي دینه پاس چې د چا وسو توفیقو نو هغه دا جمعه ده بل جمعه ده د 2-3 جمعو کې ان شاء الله غړز ورکوما او ورزو. جمعه مونږ چې ده ما بعض مرګري وای جمعه مونږ بچرتوړي مونږ کور سره چې کوم جمعات جوړ کړي دي هغه 250 کسانو نم 3.5 لک روپیا اغستې وي. هغه جمعات جوړ کړي 250 کسان چندې مندې هم ندي کړي. نو مونږ بیا التوړو چې سو پورې دا تیار شوی ټیک شو. واخر دعوانا عقل دا ومنله چې سپوږمۍ ته د امریکې راکټو خطو کاڼي راوړو پاکستان ته هم راوړي زیبه ګرځولې را ګرځولې چې د امریکنیانو د سپوږمۍ نه کاڼي راوړي دي. مال امریکنیانو که سپوږمۍ نه کاڼي راوړي دي خدای هم په شرمونو شرما د هغې نمایش مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې د خدای نه قرآن راوړی دی د هغې نمایش. په معراج کې چې کوم احکامات په دې سترګو د خدای دیدار کړی د هغې نمایش وکړئ. نو تاسو د امریکې د کاڼو نمایش چې دی په پاکستان کې په ریل ګاډي کې ګرځوئ او تاسو نمایشونه کوئ. تاسو خیال راغی خیر پاکستانیان خودی جوکران کنه دا نقلیان دي د دوی خپل فیشن نشته تهذیبی نشته اخلاقی نشته. دا شرمېدلې قوم بم چرته خدای ښه کوي. پخوا به د جمعې په شپه خلکو تیاری وکړو ماسخوتن به تازه او دسو کو چې زر مات نشي ځکه د جمعې شپه ده درود شریف به پکې ډېر وایم پر رسول الله باندې چې خدای پاک مې هغه سره قرب نصیب کړي په قیامت. د جمعې شپه په خوا دې دپاره اوس دې لعنتي قوم د جمعې شپه وي سی آر پسې ګرځي. دا بې غیرته چې دي د جمعې په شپه وي سی آرونو پسې ګرځي او ټوله شپه ناستي په وي سی آر باندې بربند فلمونه ګرځي. حکومت ورته اسلام راوستو اسلام ګل ورته اسلام راوسته ده نو د جمعې چټي کړي او د جمعې چې چټي کړي نو د دله قوم هم دا تحیه وکړه چې د جمعې دی چټي کړي ده نو موږ هر آرام توپ به د جمعې په شپه دمې به د جمعې په شپه ګډو ډولکی به د جمعې په شپه وو وی سی آر به د جمعې په شپه موږ هم ورته مسله راوستا چې هر ګناه کې کونی در شب یدین بکن ہر گناہ کے کلی در شب یدین بکن
تاکہ الصدر نشینان جہنم باشی. و یارا گناہ چکے د جمعے پشپے کوا، ارا گناہ چکے د جمعے پشپے کوا چې د دوزخیانو صدر خوئے کنا چالتم بیا مزے کے د جہنمیانو صدر او پاس ناست مزے کو. تاسو گو رہے دا ملک دے دا موجودہ وقت کی دا ایروین مسئلہ دا پا ملک کی دا پوڈر چے اسرا ہوتی دا یو سو کسو مالدارا کے دو دا پارا جنکیم نن ایروینس کی لگیا ہے. منگ بخپل اولادو ساتو او بے ساتو یو ملا یو بزرگ یو پیر یو میاں یو سید آب بخپل بچے چنگا او ساتی چے پکور کے ورطا سنیمائی، پکور کے ورطا ڈمتوبی، پکوسا کے ورطا دا شرابو دکانی، پکوسا کے ورطا و دوی سیار دکانی. اب اخپل بچے چنگا بچو ساتی ساتلی چیلے خونه چه پخپکی بے پڑے واچے ہو موگی پورے بے ہوتڑی. منگ با بچی سنگا ساتی زمونگ بچی با دا طولو نزیاد پنالتی او دا خدای پا عظیم قار باختی. امریکہ چی پہ خپکی گی چالا انگریزان ٹول چلے خرابی گی او دا نشی سیزونال تمرا وری نو امریکہ چی پہ خپکی گی دوی چاپی چول شروع کری دی چالا رانی صحیح ہے چی چرت دا پوڈر خرسی گی او چی پا وی سی آر امریکہ خوشحالی گی نو قدم بیارتا دی وی سی آر دکان دے گی تا سو گاگم نکی نو دینا معلومی گی چی منگا دا امریکے پر رحم و کرم باندی چا پا سشی خپکی گی نو منگا ورسره د سړی بیړم تبا کړ او چا په څه خوشحالیږي مونږ وایو چې راشه چې دا ښځې مم پرتګونه وباسي. د بادشاه په کور کې تور باټینګڼ پاخو تور باټینګڼ پاخو نو چې راووته خوراک له کېناسته نو ملا دو پیازه ته وایي بادشاه چې ملا دو پیازه صاحب وی چې وی دا تور باټینګڼ خو ډېر ښه شی دی. وی صاحب تور باټینګڼ دومره اعلی شی دی چې د سبزیانو بادشاہ دی او تاج پسر. تور باټینګڼ پاس داسې الکای غوندي چی کړ ودا د سبزیانو بادشاہ دی او تاج پسر تم بادشاہ او دا تور باټینګڼ د سبزیانو بادشاہ. بادشاہ آرڈر کو چې سبا بیا پاخه کړ چې بیا سبا تور باټینګڼ راوته مالګه به کم وایا مساله به کم وا. وی مولا دو پیازه صاحب ویلے وی دا تور باټینګڼ خو ډېر خراب شي. وی صاحب کدا تور باټینګڼ خشه وی نو د سرمن به د چندخ پشان نه وی دا دمره مرداره سبزی ده د سرمن ته خو ګره د چندخ سرمن او د تور باټینګڼ یو بر. بادشاہ راونی وو وی والله کدی پریدم پانسی کوم دی پرون د تاج ور پسر کو او نن وی چې سرمن د چندخ پشان. ویل بادشاہ قبله عالم خپنه شي تا خوشاله وکړ چې ته کوم شي ته خو نو مونږ تاج ور پسر او چې ته ورته خراب وې نو مونږ تی چندخ. دا ستا دومره مهرباني به ازمو پڅ چې دا چاپلوسی ګیری ستاونو نو زمونږ نظام زندگی ټول د امریکې تابع دی. دا زاړه بنینونه به څنګه ازمو دا غنم دا نقد پیسې کنه چې مونږ لرا کوي نو چا په کوم شي خپای مونږ په ملکم فنا کوو او چا په کوم شي خوشحالي مونږ وایو چې راځي چې زمونږ دا خزم دمانی شنو خو امریکا دی خدای نه خپکی دا زمونږ د ملک. عزیزانو دا ټول سيزونه مونږ اختیار کړی ولې دي ځکه چې مونږ کې علم نشته. قرآن او حدیث واحد علم دی چې تبه پیرانا او تیار پیژنې خاو بد به پیژنې. بیا خبره ده چې په ملک نن چې د قرآن او حدیث څومره مذاق اړاویږي دومره د بل شي مذاق نه اړاویږي. په دې ملک چې د قرآن او حدیث څومره مذاق اړاویږي تاسو وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت لګلې ده په هغه ځای باندې چې کوم ځای مزامیر غږیږي دوپړای باجے سرنا وغیرہ وغیرہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پاګې د لعنت. حضرت عمر په غوګونو کې ګوتی ورکی چې چرته دا سيزونه غږیږي التا د خدای رحمت نه وری. نن د الله نوم وګورا سوا د دبلو د باجونه بل شي سره نه غوښتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وګورا سوا د دبلو د باجونه بل شي سره نه غوښتي.
نو چې کوم خدای او رسول کوم شی منع کړی دی او په هغه ملک د هغوی نامې او معاشي سره اخیستی کېږي هغه ملک له به خدای خاوره څنګه دا د خدای او د رسول او د قرآن او د حدیث مذاق ده ملا براولی په ټي وي باندې یا په ریډیو باندې تقریر به وشي صاحب ها خو چا بند شي ورپسې به دبلې شروع شي تو ذهن خدا سے خراب شی دی چې هلته د قرآن اورېدلی او دبلې شروع شي تا ته قرآن یاد پاتې کېږي یا هغه اثر په تا باقي پاتې کېږي چې دلته ډمتوب ته ګورې بیا تاسو خیال راغلی نو زمونږ د ملک کې د قرآن او د حدیث دا حشر برای نام اول لکه د ښځو عدالتونه به یې د خدای بنده د ښځو عدالت ته کوم کتاب نه راوویست د شورا کم ملا منبر پروردگار په تڼاکو سټکوری کا کم ملا دا فتوا درکړې ده چې په ملک کې د ښځو عدالت هم کېدی شي که د ښځو عدالت وې بیا د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت و چې بیبي عایشې غوندې او بیبي فاطمې غوندې ښځې وې نو د ابوبکر خلافت ته څه ضرورت بیبي عایشه او فاطمه په پردو کې وې دننه او حکمرانی د ملک او قضا او عدالت چې د ابوبکر کو صحابه نه پیدا په اسلام باندې 1400 کال وروسته ستا نظریاتي کونسل په باندې پوښ نو مونږ ټول خان خوي طبقه دلته دا وزیران دي دوی ګرځي تاسو خلق ولا چای کوي څوک ولا روټای خدای او قرآن ته وګورئ د دې وزیرانو په لاس کې قسم په خدای دې کسخا بیرم شته چې دري سخا بیره دا صرف د ټانګېوالو زیارتونه یې جوړ کړي دي لکه په دیوال چوناو مګي او ټانګېوال په لاره تېرېږي چې جوړدام زیارت دی خو چې راشي وی کنې پکې هېڅ دا داسې شي یو سړي وی چې د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګی خښ کو داسې او نامه یې پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وي تپوس نشته خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ښځې د سړو نه مخکې او سړي د ښځو نه مخکې هر مراد پې حاصلېږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه څوک غلافونه راوړه څوک پې دیګونه پخوه ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونو ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه کړه صاحبه جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلي صاحبه ډانګ بابا چې دا دنیا پې راماته شوه هغه سړي وې خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم او دې ځای نه مې وباسئ بل چېرته مې یوسئ خلکو وې راویې کنئ ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به خو چې راویویستو دغسې لرګی په قبر کې پروت وی ویل دا ډانګ بابا یې ورته ځکه وې دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کوره مران شه خدای نه پیژنئ رسول نه پیژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص دا هغه دا هغه خلک د دوی په سر کې سر خو سر خر پورې وي غوی پورې وي سپي پورې وي که نه تا پورې هم سر او ډیران ته تام ور پرېږدم او خر او سپی هم ور پرېږدم خر به په ډیران غول خوراک شروع کړي تی ولې نه خورې ولې نه خورې دا خو ښه نرم شی دی وخوره ځکه چې تا کې عقل خدای کړی چې دا پلیت دی مردار دی زه نه خورم هغه کې عقل نشته غول خوري نن خر او سپی او زه یو برابر شراب د غلو نه زیات پلیت دی نو کوم سړی چې سکي د ده او د سپي سر کې څه فرق دی تاسو خیال راغی دا د دې قوم ذهنیت دی دا د دې قوم په بله مسله م پوهېږه خنزیر په ټولو حیواناتو کې نجس العین دی د خر سرمن چې دباغت وشي ووینځلی شي نو په هغې مونځ کېږي خر سرمن دباغت نه بعد پاکه شي مونځ کېږي
د سپي سرمن دباغت نه پاک شي، د قچر وغیرہ وغیرہ. واحد حیوان چې دی هغه خنزیر دی چې د اډ ګډ پلیت او مردار دی، د سرمن په دباغت نه پاکي.